په میدان ښار کې د آسیا شاهین په نوم د تیلو نوی پمپ سټیشن پرانیستل شو. د ملي سوداګر میرویس تانکزي له لوري د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د آسیا شاهین په نوم د تیلو نوی پمپ سټیشن رسما پرانیستل شو. دغه پمپ د خصوصي سکتور له مهمو پانګونو څخه ګڼل کیږي چې د ولایت د آبادۍ او خدمتونو د پراختیا په برخه کې اغیزمن رول لري. په یاد پمپ سټیشن کې د مراجعینو لپاره بېلابېلې اسانتیاوې هم برابرې شوي دي. ملي سوداګر ښاغلي تانکزي وویل چې دا پمپ د شاوخوا $500,000 په پانګونې په معیاري ډول جوړ شوی دی. دا پمپ معیاري شکل جوړ کړی چې په افغانستان کې به بدیل نه وي. د 15 نه تر $6 امریکایي ډالرو پانګونه. ټوله نړۍ اوس هغه شی خوښوي چې هغه معیاري وي، په سټنډرډ برابر وي، او افغانان هم په دې هڅه کې دي ټول چې داسې یو شی جوړ کړي چې هغه په نړیوالو سره برابر وي، په معیاري وي، سټنډرډ وي او ښه شی وي. که له کیفیت نه نګاه، د تیلو له نګاه، سرمایه‌ګذارۍ له نګاه باید سټنډرډ برابر شی وي. همدارنګه د میدان وردګ ولایت د نفت او ګازو مدیر مولوي خیرالله عمري وایي چې په دې ولایت کې ټول تیل پمپونه د نفت او ګازو اماراتي شرکت د طرزالعملونو او ټاکل شویو شرایطو پر اساس جوړیږي. نو الحمدلله میدان وردګ ولایت کې په روان کال کې په زیات تعداد پمپ سټیشنونه موږ دې ته واچوله چې په معیاري شکل یې جوړ کړي، او الحمدلله دا اوس کارونه د تاسې وینئ چې نن د حاجي صاحب افتتاح وشو، همداسې په دې عمومي شاهراه جلیز ولسوالۍ بیسودو کې په هر ولسوالۍ کې موږ پرمختګ لرو، او دا خلک دې ته اوس خپل آماده سوي دي چې خپل پمپونه د اماراتي شرکت طرزالعمل موافق جوړ کړي. اسلامي امارات په راتګ سره الحمدلله په ډېر تعداد پمپو ته موږ جوازونه ورکړي دي، او په روان کال کې تر 40 پمپو پورې کم او زیات په معیاري ډول جوړ شوي دي، او یو تعداد جوازونه ورکړي دي، او تعداد اوس عملا د کار تاسو وینئ په د عمومي شاهراه په ولسوالۍ کې کارونه جریان دي. د ولایت اوسیدونکو د دې نوې پانګونې له پرانیستلو خوښي څرګنده کړه، او له نورو پانګوالو یې غوښتنه وکړه چې په هیواد کې پانګونې ته مخه کړي. 100% کې موږ دغه رقم آبادۍ ته خوشحالي لکه دا اوس روانې دي، دا له توپایله د دې چې امن ده، امنیت، جنګ نشته، مخکې به دلته نه شوی ګرځېدی، د ورځې د شپې خلاصه کوي. اوس پته د خدای ده، امن ده، امنیت ده، خلک سرمایه ګزاران راځي خپلې سرمایې په کار اچوي، خپل ولایتو کې، خپلو مرکزو کې، خپلو بازارو کې. غږ مې په موږ په سرمایه ګزارانو دغه ده چې له ټولې دنیا نه راسي، نورو ملکونو راسي، په خپل ملک کې سرمایه ګزاري وکړه چې نه په خپل ځان ته دغه ملت ته ورسېږي. د یادونې ده چې اوس مهال په هیواد کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې او خصوصي سکتور ته پوره اسانتیاوې شوي دي.